زما په کور کې چې دا اور بلیږي نو زه به تر کومه حوصله کومه ای په ما ګرانه ګاونډي اشنا اجازه رایوه ګیله کومه زما په کور کې چې دا اور بلیږي نو زه به تر کومه حوصله کومه ای په ما ګرانه ګاونډي اشنا اجازه رایوه ګیله کومه زما بغي سرک عمران شوي تابو سرو کې سرکونه جوړ کړل زما کورونه شول د خاورو ډیرې تا دېرش پوړیزه منزلونه جوړ کړل زما بندونه فابریکې وران شوي او تا کارخانې او ماشینونه جوړ کړل زه ډسپرین ګولۍ ته عمریان یم تا کور په کور هسپتالونه جوړ کړل زما د کونډه ابۍ پوړنی خرڅ شو تا د بیبي ته سرو ښارونه جوړ کړل زما ټانګونه تیارې کباړ شوي وو تا د ګاډرو ترې تیرونه جوړ کړل. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو ریاست د حج مدیر او خوږژبي شاعر شهید قاري هدایت الله هجران د جنازې لمونځ د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې د چنګاښ په 9 ادا شو چې پکې د ننګرهار والي د ولسمشر او اجرایي ریاست سلاکارانو ولایتي شورا غړو ادارو مسؤلینو علما کرامو فرهنګیانو خپلوانو او ګڼ شمېر نورو خواخوږو پکې ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د شهید هجران په مړینه د ولسمشر د خواشینۍ پیغام شریک کړ او د هغه کورنۍ او ټولو خواخوږو ته د تسلیت او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړل. د هجران صاحب په مرګ باندې د ننګرهار ټول ولایتي اداره د حج او اوقاف وزیر صاحب او جلال آباد جمهور رئیس ټول په دې باندې درمن شوي دي خفه شوي دي. متاسفانه چې د افغانستان دښمنان دیو همیشه کوشش کوي چې زمونږ په ولسونو کې ویره خپره کړي. زمونږ علما زمونږ ډاکټران زمونږ انجینران ملکان سپینګیري هغه څوک چې په دې ولس لپاره یو راهنمود کېدلی شي او ولس کولی شي چې منسجم کړي د هغې په شهادت د هغې په مقابل کې یو سیستماتیک حرکت دی شروع کړی دی په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې. خو هغه جبهې جګړې چې حکومت د مخالفینو په خوا به د ننګرهار په ساحه کې درلودلې هغه خودکشي حملې به وي د هغې ډېره مخه نیول شوې ده او هره ورځ موږ په لسګونو کسان نیسو. د دې شهادت د هجران صاحب پرون موږ امنیتي جلسه درلودله 2 ځلې تحقیقات روان دي. هغه څوک چې مرتکبین دي انشاءالله هغوی به د قانون منګول ته وسپارل شي او کوشش کوو چې یوازې علماو ته نه بلکې د ننګرهار ټولو ولسونو ته موږ یو ډاډمن امنیت برابر کړی شو. هغه زیاته کړه دښمن په ولس کې د ویرې او وحشت په خپرولو هغه کسان په نښه کوي چې د ټولنې لپاره د سالمې لارښوونې لامل ګرځېدلي. خو ډاډ یې ورکړ چې د شهید هجران او وروستیو نورو پیښو عاملین به تر نیولو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل کیږي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د علماو کرامو ترڅنګ د ټولو ننګرهار میشتو خوندي امنیت ونیسي او په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو په هڅو ګڼ شمېر تروریستان نیول شوي چاودیدونکي او نور توکي ترلاسه شوي او لا هم په دې برخه کې جدي هڅې جریان لري. د ولایتي شورا مخکني مرستیال او د قاري هجران د څنګ نږدې ملګری ډاکټر لال محمد دراني وویل قاري هجران دینی عالم د قرآن کریم حافظ شاعر لیکوال او په دې خاوره او دین مین انسان و. قاري صاحب چې حافظ د قرآن او دینی عالم او شاعر او لیکوال او په دې خاوره او دین مین انسان و. زموږ د شپو او د ورځو د سفرونو ملګری و. واقعیت پرون په هغې باندې موږ دومره ژړا کړې ده چې شاید زما سکه ورور مړ وی دومره پرې خواشینی نه وی. دا د دې خاورې دپاره دا په دې خاوره مین شخص او معیار به چې د دین سره او د دې خاورې سره د ملګرتیا معیار به یې په همدې شکل باندې و چې هغه چا سره به یې ملګرتیا کوله چې په دین مین په دې خاوره مین.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي د علماو کرامو، ډاکټرانو او انجینرانو او نورو وژونکي غواړي په دې خاوره کې ویره خپره کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې ډېر ژر به د افغانستان ولس د دوی پر ضد راپاڅېږي او د دوی د وحشتونو مخه به ونیسي. دغه مسایل چې د اوس په ننګرهار کې خصوصا زیات شوي دي، زموږ لسهاوو علما په شهادت ورسېدل. د هغه برنامې دي چې غواړي په ننګرهار کې مذهبي تعصب ته لمن ووهي او مذهبي تبعیض پیدا کړي تر څو د علماو وژنې دوام وکړي او دا ولس د دې نظام پر خلاف راپاڅېږي. خو ولس بیدار او ویښ ولس دی انشاءالله العزیز چې په دې باندې فکر کړی دی چې دا څه قسم کېږي او دا وژنې څه قسم روانې دي، څوک یې وژني، د کومې خوا نه یې وژني او د کومو کړیو لخوا وژل کېږي. دا ټول ولس ته معلومه ده. ولس په دې باندې ویښ او بیدار دی. په همدې حال کې د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کموال له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د دیني عالمانو او نورو د امنیت د ساتلو په موخه جدي تدابیر ونیسي تر څو په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی وشي. زموږ هیله او غوښتنه د ننګرهار د ولایتي ادارې نه ده چې د علماو په حفاظت کې د هغوی په ساتنه کې دي جدي اوسیږي. یادونې وړ ده چې د شهید قاري هجران جنازه په خوږیاڼو ولسوالۍ کې خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.